نن خوږو ماشومانو تاسو پوهېږئ ما تاسو ته یوه ډېره خوږه کیسه راوړې ده چې دا کیسه ده چې شي چل یا چم چې د چا سره یو څوک چل ورسره کوي یا چمبازي ورسره کوي موږ تاسو ځینې خلک چم ورته وایي ځینې خلک چل ورته وایي نو دغه چلبازي چې ده په ژوند کې چې یو څوک یې ستاسو سره کوي تاسو باید ورسره ډېر بیداره اوسئ ډېر باید هوښیار اوسئ نو دا کیسه داسې ده چې یو چرګ په پټیو کې یا په شنه مځکه کې یا په یو کرونده کې دانه خوري نو څه کوي چې دی خو په خپله دانه باندې مشغوله دی دانه خوري خو که ګورې چې د هاخوا څخه ګیدړه په راځي ګیدړه خو تاسو پېژنئ چې دغه تاسو ته موږ تصویرونه هم در ښکاره کړله چې د دغه کیسې کرکټرونه دي نو دا ګیدړه راځي ګیدړه چې راځي په دې چل باندې راځي چې دا چرګ وخوري چرګ چې ګوري د ګیدړې پر خوا باندې چې ګیدړه خو په مطلب را روانه ده او غواړي چې پر ما باندې حمله وکړي نو چرګ څه کوي چې چرګ پورته کېږي او ځي د یو درختي یا ونې وسط ته خېږي د درختي یا ونې وسط ته چې خېږي په دغه وخت کې ګیدړه ورته وایي چې و چرګه ته چیرې ولاړې ته راسه نو زه خو ستا سره غواړم خبرې وکړم مجلس در سره وکړم دوستي در سره وکړم یاري در سره وکړم خبرې در سره وکړم او ته ولاړې د ونې وسط ته وختلې چرګ ورته وایي های مکارې او چلبازې ګیدړې زه تا ډېر ښه پېژنم بلکې زه تاسې ډېر ښه پېژنم چې ستاسو ټولو ګیدړو زموږ د خاندان ټول چرګان او چرګې تر دا ستنې تېرې کړي دي او خوړلې دي نو په همدغه چل ته اوس غواړې چې ما در کښته کړې او ما وخورې نه 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 وایي زه نه در کښته کېږم ګیدړ ورته وایي وایي ته ګوره دا پخوانۍ خبرې وې اوس د حیواناتو ترمنځ دوستي سوې ده اشتي سوې ده روغه جوړه سوې ده ته نه یې خبر چې په ځنګل کې زمري نوی قانون جوړ کړی دی او د هغه قانون د مخې به څه شي ټول حیوانات به یو د بل سره لکه ورور خور غوندې په مینه او محبت باندې ژوند کوي چرګ ورته وایي چې نه 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 به سره خطا بسه وایي نه دا قانون د رښتیا هم جوړ شوی دی ته اوس وګوره ټول لکه پسونه دي د لیوانو سره ښه په مینه ژوند کوي ګیدړان د چرګانو سره ښه په مینه ژوند کوي یو د بل سره ډېر او د هغه ډول مثلا سپیان د ګیدړانو سره مینه محبت کوي هېڅ خبره نشته هېڅ ستونزه نشته خو چرګ ورته وایي چې نه 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 ته به ما ته چل نه راکړې ته به ما نه خطا باسې که ته چیرې داسې دی چې ستا په خبره کې صداقت او ته رښتیا وایه نو چرګ ورته وایي چې نه ته چې چلباز یې ما ته به چل نه راکړې خطا باسې به مینه نو څه دی چې که چیرې دغه قانون د رښتیا هم جوړ شوی چې حیوانات یو د بل سره مینه محبت کوي نو بیا ګیدړې ته وایي وایي ته شاته وګوره ګیدړه چې شاته ګوري وایي وینې هغه څلور سپي په تا پسې راځغلي که چیرې داسې دی چې ته رښتیا وایه نو به ته هم ودرېږې او د دغه څلورو سپیو سره به مجلس وکړې روغبړ ورسره وکړې جوړ ناجوړ ورسره وپوښتې او که نه نو ته به وتښتې ګیدړه چې داسې ګوري هغه په واقعیت کې څلور سپي د شاوخوا پسې را روان دي نو ګیدړه څه کوي چې ځغلي منډه کوي ګیدړه چې کله منډه کوي نو چرګ ورته وایي چې وه ګیدړې چېرته منډې وایې چیرې خطا شوې چیرې ولاړې نو ګیدړه ورته وایي چې زما او ستا خبره خو په خپل ځای وه خو په دغه نوي قانون باندې دا سپیان نه دي خبر اوس که راغله ما حتما خوري نو دلته بیا چرګ پوهېږي چې ګوره دا ګیدړې ما ته چل جوړ کړی و ګیدړه چې په خپله لاره پسې ولاړه سي وځغلي نو بیا هغه چې چرګ راکښته سي او بېرته په خپل دانه خوړلو باندې پرې وکړي نو خوږو ماشومانو د دې کیسې څخه موږ او تاسو باید څه اخیسته وکړو اخیستنه دا ده د دې کیسې څخه چې په کله ناکله په ژوند کې داسې نابلده څوک پېښېږي نابلده څوک ستاسو مخ ته راځي مثلا تاسو د مکتب د خوا څخه راځئ د ښوونځي د خوا څخه راځئ د کور په طرف باندې تاسو ته یو څوک چاکلیټ نیسي یا شکولات چې ورته د کاکاو نیسي یو شی درته نیسي خوږ شی که نه چې هغه ستاسو د علاقې او د مینې وړ او تاسو خورئ په ډېر شوق باندې درته وایي چې دا وخوره نو تاسو به لومړی ورته وایاست چې نه مننه کاکا یا خاله ما ته په کور کې د هر څه ستا مننه ستاسو د تحفې څخه خو هغوی به بیا هم اصرار وکړي چې نه ویې خوري ځکه چې هغوی کې داسې په زړه کې تاسو ته کوم چل ولري نو تاسو به بیا هم ورته وایاست خو که چیرې بیا هم هغه ډېر اصرار وکړي چې نه خامخا به یې اخلي نو تاسو یې ځینې واخلئ خو یې خورئ هېڅ کله نه هغه شی به تاسو نه خورئ ځکه دا موږ ته نه ده معلومه کېدای شي په هماغه خواږه شي کې په هغه کاکاو کې په هغه چاکلیټ کې په هغه خوږه کې کېدای شي دوی موږ ته
نشهي مواد پټ کړي او بیا موږ ته راکړي او خدای نخواسته موږ یې وخورو او بیا موږ متضرره سو یا خدای نخواسته موږ ته کم تاوان ونه رسېږي. نو دا وه زموږ د نن لومړنۍ کیسه. اوس به دغه ماشومان چې دلته حاضر ناست چې دی به ماشاءالله دي د دوی مخ ته چې دي بسکوټونه او چای او جوس او میوې تازه میوې ماشاءالله دي اماده پرتې دي. د یو لنډې وقفې سره به تاسو دغه هر څه چې مخ ته مو پراته دي دا به نوشجان کوي او زه به ستاسو انیس کاکا به د یو لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شم او دوهمه کیسه به بیا درته وکړم. صحیح ده؟ آفرین.